السلام علیکم ملګرو، په دې امید چې ټول روغ جوړ یو. چینل مو هم سره سبسکرایب کړی وي. په دې ویډیو کې موږ په دې کار کوو چې موږ څنګه یو کس فیسبوک کې بلاک کړو، یا کس چې موږ بلاک کړی هغه موږ ان بلاک کړو. تاسو راشئ، خپل زه غواړم چې یو ملګری بلاک کړم. دلته راشئ، تاسو خپل ملګرو ته هر یو کس چې پکې ستاسو خوښ وي هغه بلاک کړئ. هغه به د هغه په پروفایل باندې کلیک وکړئ. عبدالوارث مخلص په نوم باندې یو کس دی، درې ټکي چې دې طرف ته منیو باندې کلیک وکړئ. هغې نه بعد راشئ بلاک باندې کلیک کړئ. تاسو نه پوښتنه کوي یاره رښتیا غواړئ چې بلاک کړئ؟ زه ورته مو بلاک باندې کلیک کړئ، دا کس بلاک شو. یا که تاسو غواړئ داسې یو کس چې تاسو سره ملګری شوی هم نه یو، تاسو یې مخکې دې نه چې ملګری شي بلاک کړئ، نو راشئ فرینډ سجیشن ته. دغه کسان دي کیدای شي زه یې پېژنم، هغه کسان دي فرینډ سجیشن دي. نو دې کې زه یو کس غواړم چې بلاک یې کړم، دا نورالحق جواد په نوم باندې درې ټکو باندې کلیک وکړئ. هماغه طریقه ده بلاک، او بیا هم بلاک باندې کلیک وکړئ، دا کس بلاک کېږي. یا که تاسو غواړئ کوم کس سرچ کړئ، نومونه خو به ځای تاسو یو نوم ورکړئ. زه ورکوم سجاد په نوم باندې. نو دا سجاد یو کس دی، غواړم چې دغه بلاک کړم. نو راشئ د ده باندې کلیک وکړئ چې هر یو کس پروفایل باندې بیا کلیک وکړئ، او هماغه درې ټکي چې منیو دې باندې کلیک وکړئ. هغې نه بعد راشئ بلاک ته، او بیا هم بلاک. خو زه دا کس نه غواړم چې بلاک یې کړم. تاسو به اوس دا کسان کوم ځای کې ګورئ تاسو بلاک کړي دي، راشئ منیو ته، دې باندې کلیک وکړئ. منیو نه بعد راشئ تاسو سیټینګز اینډ پرایوسي ته، او د هغې نه بعد په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې سیټینګ باندې کلیک وکړئ، هغې نه بعد راشئ تاسو اوس بلاکینګ پیدا کړئ. تاسو چې لاندې وګورئ نو دا بلاکینګ دې باندې کلیک وکړئ، او څومره کسان چې ستاسو دي هغې باندې تاسو ته ټول لیست ښیي. نو که غواړئ چې ان بلاک یې کړئ، صرف په ان بلاک باندې کلیک وکړئ، یا کس ان بلاک کړئ. که غواړئ چې نور کسان بلاک کړئ، نو دې ځای باندې کلیک وکړئ، ایډ ټو بلاک لیست باندې. زه اوس غواړم یو کس احمد په نوم باندې پیدا کړم. دې سره سرچ کې ډېر په اسانۍ پیدا کولی شئ. دا احمد ته زه غواړم چې بلاک یې کړم، هماغه طریقه یې ده. بیا د نه پوښتنه کوي چې رښتیا غواړئ چې بلاک یې که نه، زه ورته وایم او. که غواړئ چې کوم کس ان بلاک کړي، نو دې ځای نه ډېر په اسانۍ سره ان بلاک کولی شئ. خو یو خبرې ته پام وي چې کوم کس غواړئ چې ان بلاک کړي، نو 48 ساعته باید ته ورته انتظار وباسې چې هغه بېرته بیا ان بلاک کړي. نو دې ټکي ته پام وي. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې، نور ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. هر چېرته چې اوسئ خوشحاله اوسئ. د الله په امان.